أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. دا چې بیت الله شریف حکم بدل شو د مشرق نه د مغرب د طرف نه خبر راغله د بیت الله شریف په طرف باندې دوی به ویل موږ بهتر یو تر تاسې د یهودو به ویل دوی قبله مخکینی ده تر تاسې الله آیات نازل کړه. نیکي دغته نه وي یوازې دا کار چې یا د قبلې د مشرق طرف ته مخ وګرځوه یا د مغرب طرف ته. دا صرف دا خبره د نیکي نه ده. اصل نیکي څه ده؟ ولكن البر خاوند نیکی من هغه څوک د آمن بالله چې ایمان راوړ په الله تعالی والیوم الاخر په ورځ د آخرت والملائکه په ټولو ملائکو والکتاب او په جنسي کتابو والنبیین او په ټولو انبیاو. د نیکی خاوند دغه څوک ده چې ایمان په الله لري، په ورځ د آخرت لري، په ملائکو لري، په ټولو کتابو او په ټولو انبیاو. یهود په ټولو کتابو په ټولو انبیاو ایمان لري، نصارا په ټولو کتابو په ټولو انبیاو ایمان لري. بل نیک انسان هغه ده وآت المال چې ورکوي مال علی حبه. دلته اوس دوه احتمال دي، یا هی ضمیر راجع د الله ته ورکوي مال په محبت د الله د خدای د رضا لپاره. ګورې دا دنیا ډېره ګران شی ده. الله حکیم ذات ده. لمونځ په شواروز کې 15 وخته فرض کړی، خو زکات په کال کې یو واري. هغه په هغه مال کې چې د تجارت د ګټې مال وي، د تا ته ضرورت هم زائد وي، په دا کال کې د چې څومره خوړلې هغه هم نه دي درسي حساب. ولې وایي په ډېرو خلکو تر ځان نه دنیا ګرانه ده. اوس نو دا چې ورکوې چې د الله محبت یې چا په زړه کې نه وي، د خدای د رضا دپاره بیا دا انسان دا صدقات نشي کړی. نو ورکوي دنیا مال د الله په محبت یې ورکوي، دغه سړی نیک عمله ده. یو دوم دا د چې هیڅ ضمیر راجع شي د مال ته وآت المال. نیک انسان هغه د چې ورکوي مال علی حبه سره له محبت د دغه مال سره چې د مال سره محبت هم لري، خو بیا هم د الله د رضا لپاره ورکوي، خپل محبت پرېږدي د الله رضا. لکه وایي هغه آیات چې لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نبی علیه السلام ته چا ویلي کومه صدقه بهتره ده؟ نبی علیه السلام ورته ویلي هغه صدقه بهتره ده چې ته ځوان یې، جوړ وې، په دنیا بخیل یې، د دنیا غټ امیدونه لري چې واده به کوم، کور به جوړوم، موټر به اخلم. نو دغه سړی خو د دنیا جمعول ډېره کوي. په دغه وخت کې چې صدقه کوي دغه ډېره بهتره ده تر هغه صدقې. نبی علیه السلام یې داسې مه کوه چې دنیا صدقه نه کې چې ستا د ستوني ته راورسېږي چې نور مرې درته بیا ویې وصیت کوي چې ما دومره مال پلانکي ته ورکوي، دومره پلانکي ته، هغه هسې هم د تا نه وتلی دی د اختیار. دا د سپینې ږیرې په ذوق په حال کې صدقه، د مرض په حال کې صدقه داسې مثال لري لکه سړی چې په مړی موړ شي، بیا پس د هغه نه هلته یو سائل ودرېږي، نه دی وي چې هسې هم د باندې غورځوي ته هغه نه خو دا سائل ته ورکړه. او د ځوانۍ او د صحت په حال کې صدقه داسې مثال لري لکه تا ته ښه وږی یې مړی راوړه دلته درته کېښوه، هلته په سائل ودرېدو په دروازه کې، تا ځان پرېښی دغه د یخ ته ورکړه. ویؤثرون علی انفسهم ولو کانوا بهم خصاصه. د کومې ثواب ډېر ده؟ په خپل ژوند کې د صحت او د ځوانۍ او د صحت په حال کې 1 روپۍ صدقه کول، او د سپینې ږیرې د مرض موت د مرګ په حال کې 100 روپۍ صدقه کول، هغه د 1 روپۍ صدقه ثواب تر دغه سره ډېر ده. وآت المال علی حبه. چا ته ورکوي؟ ذوی القربا، خپلو خپلوانو ته ورکوي. نبی علیه الصلاة والسلام یې دا قریبا یو د نسب یو د سبب لکه میړه او ښځه، نسب لکه اولاد و مور و پلار. یو زکات ته، زکات وروسته را روان ده، دا د نفلي صدقې خبره ده. زکات مور و پلار ته نشي ورکولی، مور و پلار یې اولاد ته نشي ورکولی، ښځه یې میړه ته نشي ورکولی، میړه یې ښځې ته نشي ورکولی، زکات ناروا. خو دلته ذوی القربا ته یې ورکوي، وایي دغه نه نفلي صدقه مراد ده. یوه ښځه راغله نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې اما یتیم اولاد ته د بل میړه نه، زه خو اوس د دغه میړه سره یم،
که یغه یتیم اولاد ته زه شی ورکوم ما ته خدای ثواب راکوي ما خو اولاد ده نبی علیه السلام ورته تا ته خدای دوچند ثواب درکوي ام صدقه ده ام وسیله رحمي ده یو ښځه راغله نبی علیه السلام ته ویې چې تا د صدقې فضیلت بیان کړی ده اما میړه ډېر مسکین ده زه ګېڼې لرم صدقه کوم اما خپل میړه ته روا ده چې زه یې ورکړم نبی علیه السلام ورته تا ته دوچند ثواب ده یو صدقه ده بل وسیله رحمي ده خو خپل ده خپل قریب سره صدقه یو زکات ته زکات په مور پلار او اولاد ما د ډېر ناروا ده او وروسته را روان دي زکات په صدقه کې خپل قریب ته ثواب تر پردیو نه زیات ده ځکه نبی علیه السلام یو روپۍ سړي په جهاد کې ولګوله یو روپۍ سړي غلام په آزاد کو غلام په آزادولو کې ولګوله یو روپۍ سړي بل مسکین ته ورکړه یو روپۍ په خپل عیال سړي ولګوله د کومې ثواب ډېر ده چې دا په خپل عیال ولګي وابدأ بمن تعولو نفلی صدقات خپل کور شروع کا چې هغه چا مسؤلیت تا دی غاړه ده نفقه در باندې ده اول دغه سره کا او دوم چې سړی طالب العلم ته د علم ظاهر یا د علم باطن یا مجاهد ته دغه ته ثواب ورکړي دغه ثواب د چنده عام مسکینانو ته چې ثواب صدقه ورکړي خدای پاک ثواب درکړي خود دینی طبقاتو ته چې ورکې صدقه دوچند ثواب درکړي ولې و یو صدقه ده بل معاونت په طاعت ده طالب د کور راوتلی د علم حاصلوي تا صدقه وکړه بل د علم دپاره ذمهواري کمه شوه فارغه شو علم ته هغه جهاد ته هغه تصوف ته نو تا ته خدای دوچند ثواب درکړي هغه خلکو ته چې هغه مسکینان دي کلیوال دي صدقه ورکړي ثواب خدای پاک په درکوي خو لیکن ډېر داسې چې هغه یې په چرسو لګوي په پوډرو یې لګوي لمونځ نه کوي په بله ګمراه کې لګوي نو دغه او د دغه نیکو خلکو فرق د الله په نس موجود ده ځکه مو وروسته بیا راځي للذین احسنوا فی سبیل الله چې د خدای په دین کې محاصره دي دغه خلکو سره ډېر کومک کوي والیتامه او نیک انسان هغه د چې ورکوي مال یتیمانو ته نبی علیہ السلام زه او کافر د یتیم چې د یتیم سرپرستی کوي په جنت کې به داسې سره نږدې وي والمساکین مسکینانو ته دنیا ورکوي وابن السبیل مسافرو ته ورکوي والسائلین سوال کوونکو ته ورکوي نبی علیہ السلام سوال کوونکی حق لري اگر که په آس پور راغیم خو یو هغه سائل ده چې تا ته معلوم ده چې د احتیاج د وجې نه سوال نه کوي دغه یې دنده ده د کور ژوند ټول په سوال کوي ټول عمر لګیا لکه د بعضې قومونه مختلف لګیا په دغه یو سره به نه کوي ځکه هغه دوی ته سوال حرام ده ته چې کومک ورسره کوي په حرامو په معاونت کې ورشریکېږي او یو دا ده چې تا ته یې حال نه ده معلوم چې دا سړی خو ټوله زندګي یې دغه کار ده تا ته ودرېدو احتیاج ښکاره کړه چې ما سره کومک وکړه نو ورې وفي الرقاب او هغه څوک خاوند نیکي ده چې د خپل مال لګوي د غلامانو په ازادولو کې او هغه څوک خاوند نیکي ده واقام الصلاه چې سم ادا کوي لمونځ وآت الزکات ورکوي زکات ګوره مخکې وآت المال و دلته وآت زکات هغه نفلي صدقه او دا زکات والموفون بعهدهم او نیک خلک هغه څوک دي چې وفا کوي په خپله وعده باندې اذا عاهدوا چې کله دی د چا سره معاهده وکړي نبی علیه السلام یې دا د منافق سړي عادت ده چې وعده وکړي مخالفت کوي چې معاهده وکړي بیا غدر کوي چې امانت څوک چې ورته کېږي د خیانت چې کوي چې چا سره جنګ شي پوچ ورد او کنځاوې ډېرې کوي والصابرین او هغه خلک خاوندان دي نیکۍ دي چې دوی صبر کوونکي دي فی البأساء د مرض د مسکنت په حال کې والضراء د ضررو د تکلیفو په حال کې وحین البأس او په وخت د جنګو کې چې د کافر په مقابله کې په سختیو پرنځو او په وخت جنگ کې صبر کوونکي دغه خلک خاوندان دي نیکي دي اولئک الذین صدقوا دا د دغه صفاتو چښتن چې په الله او په ملائکه او په ورځ د آخرت په ټولو کتابو په ټولو انبیاو ایمان لري او خپل مالونه صدقه کوي لمونځ کوي زکات ورکوي په وعده وفاداري کوي او صبر په تکلیفو کې کوي دغه خلک رښتونی دي په دعوت ایمان کې واولئک هم المتقون او دغه خلک متقیان دي ځان ساتونکي دي د بدو اعمالونه مخکې د کفارو په دور کې جنګونه به ډېر وو بیا دا ظلم زیادتونه ډېر وو د دوه قومو به جنګ وو
یو به زورور و بل به کمزوری که د کمزوري طرف به یو سړی جګ شو د زورور قوم نه به یو سړی مړ کړ دا زورور به پسې ور جګ شو د یو به دوه درې ووژل که بالفرض که د هغه کمزوري قوم یو غلام جګ شوی وای د دا زورور قوم یو اصیل سړی مړ وای دوی د غلام نه انتقام نه اخیست دا یې شرم باله دوی ورجګېده د هغو د هغه لوی سړي نه بیا انتقام اخیست لکه موږ تاسو په خلکو کې الله دې رحم وکړي یو سړی قتل وکړي دا قاتل ګرځي خو د خوند سړی نه وي دوی په هغه کور کې چې کوم تکړه سړی هغه په وژني خپله قاتل نه وژني هغه ویني هغه نه وژني دوی به هم دا لېبې کولې او یو په دوه یو په درې به یې وژل الله تعالی د قصاص حکم نازل کړ قصاص مساوات فی الانتقام چې چا وژلی هغه به وژنې چې څو یې در وژلي دي هغومره به وژنې په سړیو کې به هم زیادت نه وي په صفاتو کې به هم زیادت نه وي مساوات برابري به وي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص لازم شوی د په تاسو باندې فرض کړی شوی د په تاسو باندې برابروالی په وژل شوي انسانانو کې که عمدن چا در قتل کړی و ته به قصاص اخلي فی القتله په قتل کې الحر بالحر اصل په اصل باندې قصاصیږي والعبد بالعبد غلام په غلام قصاصیږي والانثى بالانثى ښځه په ښځه قصاصیږي خدای د دوی د عقیدې د تردید دپاره وویلې داسې نه که اصل جوګ شو حر غلام یې مړ کړو بیا اصل نه په قصاص کېږي یا غلام جوګ شو اصل یې مړ کړو نو غلام نه په قصاص کېږي نه وروسته بیا روان ده ان نفس بالنفس نفس قاتله د مقتول په مقابل کې قصاص کېږي خو عمدن قتل شوی بیرته جوړم کې روا ده قصاص حق لري چې تا ورور وژلی چې ته هغه سړی مړ کړې خو که ته جوړه ورسره کوې چې خیر د وژنم دې نه خو ماته مثلا 10 لکه روپۍ راکړه الله وی که چا جوړه وکړه څه حق ماف کو چې د قصاص ته په روپیو نو بیا دې دلته دوه خبرې دي ته روپۍ غواړې ته به یې په سمه طریقه غواړې داسې نه چې سړی داسې تنګی چې بدي ته یې وتړی دې هغه سره نشته دې اوس په یو ځای اوس ټولې راکړه زر یې راکوه او هغه سړی دې هم ځان نه پکې کوي چې د مرګ نه خلاص شو جوړه یې وکړه نو داسې دې نه کوي دی چې روپۍ لري خو ورکوي یې نه فمن عفي له من اخیه شیء څوک چې عفو وکړی شي مصلحتان د ده دپاره د قصاص نه د څه ورور د طرف نه د څه شي فاتباع بیا متابعت بالمعروف په معروفه طریقه اتباع دا ولي د قصاص چې د هغه نه غواړي په جایزه طریقه و اداء الیه باحسان او د قاتل د طرف نه ورکول دي په نیکه طریقه باندې ذالک دا چې قصاص هم روا او جوړ هم روا دا تخفیف سپکوالی د ربکم له جانب د رب د تاسې نه ورحمت رحمت ته خو کله داسې خلک وي جوړ هم وکړي پس د جوړې نه بیا ورجي چې قاتل بېرته مړ کړي لکه دایمي په خلکو کې دغه ډېر د جوړه وکړي بیا هغه روپۍ وایي ورته ساتلې وي دي بېرته الله وی دغه بیا نه معاف کېږي دا به بیا خامخا قتل کوي ځکه چې یو وارې جوړه وشوه هغه په تا اعتماد وکړه ته بیا ورجګي کې قتل کوي بیا په آینده کې بل څوک بیا جوړه کوي نو دا به بیا خامخا قصاص کېږي چې په دې باندې پوه شي چې زه چې په جوړه برسېره قتل وکړم ما وژني بیا به بل سړی په جوړه برسېره بیا قتل نه کوي فمن اعتدى هر چا که زیاتوالی وکړو په ظلم سره په وژلو سره بعد ذلک پس د دغه فیصلې نه فله عذاب علیم د دې لپاره عذاب دردناک ده په دنیا کې قتل او په آخرت کې عذاب جهنم دا چې یو سړی جوړ شو بل یې قتل کړو شریعت دا ویلې د مړي قریبان جګېدی شي هغه سړی بیرته قصاص کوی شي اوس کفار نن سبا په دغه اعتراض کوي چې العیاذ بالله دا غلطه فیصله ده یو یې دا مړ کړی دا بل ولې په وژنې دا قصاص اخیستل دی ظلم بولي چې یو خو یې مړ ده دا بل ولې په وژنې الله د دې د تردید دپاره ولکم فی القصاص حیات شته د تاسو دپاره په قصاص اخیستلو کې یو لوی ژوندون یا اولی الالباب ای خاوندانو د عقلو لعلکم تتقون د دې دپاره چې ځان وساتئ د ناحقه وینې تویوله نه دا سړی جوګ شو دا یې مړ کړو چې دا یو قصاص شي په بل سړی بیا جګي کې قتل کوي مخکې خو قتلونه ځکه ډېر و چې دا ډار د چا سره نه و اوس نو چې سړی په دې پوه شو چې بیرته ما وژني نو قتل نه کوي هغه سړی هم د مرګ نه بچ شو دا هم د مرګ نه بچ شو او کله به یو په دوه مړه کېده هغه دوه مړه شو کله به بیا درې څلورو ته او یو سل شل کاله به دي وکړه نه د قصاص په برکت ټول د مرګ نه خلاص شو اوس چې سړی تجزیه وکړي
تاریخي حیثیت باندې د ملکونو سعودي کې قصاصونه شته. اس په د اسلامي ملکو کې تاسو پوښتنه وکړئ په ټول کال کې په سعودي کې قتل څومره قتلونه کېږي؟ په ټول سعودي کې په ټول کال کې به 3 یا 2 قتل شوي. اما هغه ملکونه چې هغه دا وایي چې قصاص ظلم ده، د یورپیو دغه ملکونه وایي په شواروز کې داسې ملت نه تېرېږي چې په دې کې یو قتل نه کېږي. دوی په خپله فیصله چې هغه یو خو دا وژلی دا بل ولې وژنې، دغه ازادۍ د وجې نه په دوی په ملکو کې په کال کې په زرګونو انسانان قتل کېږي ناحقه. او چې په کوم ځای کې اسلامي قانون وي چې قصاص وي هلته په کال کې یو نفر نه قتل کېږي. نو ځکه الله وي په قصاص اخیستلو کې یو غټ ژوندون دی تاسو لپاره خو که عقل ولرئ. په ابتدا د اسلام کې چې د میراث آیتونه لا نه وو نازل، څوک چې مړ کېدو مال به درلود نو په دغه وصیت فرض و چې د په خپل مال کې وصیت کو چې په دغه دنیا کې به ما پلار ته دومره ورکوي، د ما مور ته به دومره ورکوي، د ما ورور ته به دومره ورکوي، د ما ښځې ته به دومره ورکوي، د ما زوی ته دومره، د ما لور ته مثلا دومره تقسیم کو. دا په ده فرض و. خو دا تر یغه وخته چې آیتونه د میراث نه نازل. کله چې آیتونه د میراث نازل شو الله خپله برخې معلومې کړې. سړی مړ شو، خپل اولاد لري، مور و پلار په لابویه لکل واحد منهم السدس دي، مور و پلار بیا شپږم. سړی مړ شو، اولاد لري، ښځه یې اتم وړي. که اولاد نه لري ښځه یې څلرم وړي. ښځه مړه شوه، اولاد یې نشته، مېړه یې د ده نه نیمه وړي. اولاد یې شته، مېړه یې دې نه څلرم وړي. نارینه بچی د جنکۍ په مقابل کې 2 برخې وړي. 2 خویندې د یو ورور په سر دي. حصې معلومې شو شریعت اوس د وصیت نه د پس لا وصیت لوارثین حدیث راغی. خپل وارث ته اوس وصیت ناروا ده. که څوک یې وکړي د نورو ورثو بې اجازې هغه شی نشي ورکولی. کتب علیکم فرض کړی شوی ده په تاسې باندې اذا حضر احدکم الموت چې حاضر شي یو د تاسې د مرګ، یعنی اسباب د مرګ، چې سړی پوه شي چې نور مرم، ان ترک خیرا که د پرېښی و مال شی په فرض ده. الوصیت وصیت للوالدین د خپل مور و پلار دپاره والاقربین د خپلو قریبانو دپاره بالمعروف په ښه طریقه سره حقا علی المتقین چې دا یو حق ده په پرهیزګارو انسانانو باندې. فمن بدله هغه مړی چې مړ کېدو ښه طریقه یې وصیت وکړو، ظلم یې نه وکړو. خو چې دی مړ شو هغه څوک چې ورته ناست و چې دا خبرې ته راورېدلې، بعضې خو مسافر و نه و دلته، یغه حصې سره بدلې کړې، نو ظلم ګناه په دغه ده، په مړي نشته. خو که داسې و چې مړي ظلم کوه، سړی مریض ده، اوس نو یو سړی راووښت چې راشه دا ما په دنیا کې زه وصیت درته وکړم، زه به سبا مړ یم، زمن مې ټول په ځای نه دي، ما په مال کې به دغه موټر دغه یو د دغه زوی وي، دا یوه ته یې ګوښې یو غټه برخه ورکړه، بل ته کم شی. هغه ورته ویې چې داسې مه که ظلم په اولاد مابین کې مه که، بیا پروا نه لري. هغه بل سړی مشوره نیکه ورکړي، په دا پوهېږي چې یا دا په خطا ظلم کوي یا قصدن ظلم کوي، هغه که بدل کړي وصیت کې حکم بیا یې پروا نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سړی راغی، زوی یې راوست، نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه، ته په دې شاهد اوسه ما دغه زوی ته خپل یو غلام ورکړی. نبی علیه السلام ورته ویل بل زوی لرې؟ وایي هو. وایي هغو ته دې م ورکړی؟ وایي نه. وایي زه په ظلم نه شاهد کېږم، په اولاد کې داسې فرق ولې کې؟ ګورئ نبی علیه السلام هغه خبره نه ومنله، رد یې کړه، مشوره یې ورکړه چې اولاد مابین کې فرق مه کوه. خو دا هلته چې شارع حصې نه وي معلومې کړي، اوس قرآن خپله حصې معلومې دي. فمن بدله چا چې بدل کو دا وصیت بعد ما سمعه وروسته الذین چې واورېدو فانما اسمه علی الذین یبدلونه، ګناه یې په هغه چا دی چې بدلوي دغه وصیت دی دغه مړي. ان الله سمیع علیم، خدای پاک اورېدونکی او علیم ذات. فمن خاف من موص، څوک چې وډار شو د وصیت کوونکي نه چې هغه مریض ده، جنفن د میل ظلم په خطایي او اسمن یا د ګناه په قصد سره، فاصلح بینهم دغه بل سړي صالح صلح وکړه د دغه ورثو د موسی و مصالحو په مابین کې، فلا اسم علیه، بیا ګناه نشته په ده باندې. ان الله غفور رحیم، خدای په غفور او رحیم ذات.